سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. نن له داسې یو چا سره خبرې کوو چې په یوټیوب کې په پښتو ژبه د پښتو زده کړه په نامه نوم یې پښتو زده کړه دی. پښتو زده کړه یا پښتو لرنینګ چې دواړه یوټیوب کې ولټوئ پیدا کېږي. په دې نامه باندې په یوټیوب کې یو ډېر سنجیده او د زده کړې چینل لري. نن به له ښاغلي غزانور غزا صاحب سره چې دی لیکوال هم دی، کتابونه یې هم خپاره شوي دي، په دې اړه باندې خبرې وکړو چې په یوټیوب کې د پښتو او پښتنو ونډه څه وړ ده، یعنې څنګه یې دی ارزوي، ښه روان دي پکې پښتانه او که ناښه پکې روان دي. غزا صاحب په دې اړه باندې به خبرې وکړو. په خیر هم راغللې او ستا د چینل یادونه خو مو وکړله. ملګري باید دې چینل ته هرومرو ورشي، سبسکرایب یې هم کړي او ویډیوګانې هم وګوري، حتما ګټه ترېنه اخیستلی شي. مننه، ژوندی اوسې. مخکې ته یادونه وکړه له 2010 کال راهیسې زه یا پښتو ګرامر یا پښتو لیکنو باره کې ځینې تنقیدي لیکنې کوم. بیا ځینې ملګرو ویل چې که یو چینل جوړ کړي ویډیویي بڼه وي دا به لا ښه وي، نو همغه و چې ما جوړ کړ. بیا مې هڅه وکړه چې بهرمېشتو پښتنو ته د پښتو زده کړې پروګرام ولرم، یعنې بهر کې پښتانه ماشومان دي، د وخت تېرېدو سره دوی چې پښتو هېره کړي بیا له افغانستان هم پردي سو او له پښتونخوا هم پردي سو. نو په همدې وجه ما هم دا د زده کړې پروګرام جوړ کړی ده او بهر کې مینوال لري. ډېر ښه ده. او څومره وخت کېږي چې جوړ کړی دی؟ تقریبا 1.5 کال کېږي چې جوړ شوی ده. او ویډیوګانې هم څومره ورپورته کړي دي؟ ویډیوګانې نو معمولا اونۍ کې 2 یا 3 ویډیوګانې وي. یوه د زده کړې باره کې وي، دویم د لیک لوست باره کې وي، او دریم چې د لیکوالو ژورنالستانو لپاره چې ځینې اختلافي مسلې وي یا ځینې تېروتنې چې عامې شوي دي او باید اصلاح یې کړو، نو په همغو باندې زه لیکنې کوم او خپرېږي. یعنې عموما د هغو خلکو لپاره هم دی دا چینل چې هغوی غواړي پښتو زده کړي، او د هغو لپاره هم دی چې غواړي سم د پښتو لیکل زده کړي. 3 ډوله کسان، یو هغه چې لیکوال دي، ژورنالستان دي، ځینې ستونزې به لري، د هغو لپاره مواد خپروم. دویم بهر کې چې پښتانه دي، بچیان نوې پښتو زده نه ده، هغو دپاره معلومات دي. او دریم ځینې بهرنیان هم زما چینل ګوري. یا د همدې چینل برکت ده چې مثلا امریکا کې زه شاګرد لرم، برطانیه کې لرم، اوس یو کاناډا کې یوه پښتنه جنۍ ده. نه پښتانه خلک دي غواړي پښتو زده کړي. پښتانه هم شته دي، یو کاناډا کې پښتنه ده خو امریکا کې چې د امریکایي ده، او برطانیه کې بیا یو یونانی ده خو ملګرو ملتو سره کار کوي. نو دا بیا ماته یوه بله ګټه رسېدلې. او دریم چې د لیک لوست لړۍ ده. زموږ ټولنه کې ځینې خلک دي ښوونځي ته خپل نجونې یا خویندې نه پرېږدي، خو باور وکړه یو کس د ماته میسیج وکړ وایي اوس ستا د چینل له برکته زموږ کور کې زما خویندو ته یو ډول ښوونځی یا د لیک لوست پروګرام ده، او کله کله چې لیکل کړي وي بیا یې ماته رسته وي چې دا لیکل دوی کړي دي. نو دغه یوه لویه ښېګڼه. مننه. نو اوسنۍ نړۍ چې ده په ټکنالوژي ولاړه ده، او ټکنالوژي له برکته د ټولې نړۍ نه کله څه چې یوه کوټه جوړه ده، یعنې کلي کې به څوک نه سره ویني، خو یوه کوټه کې دا د موږ او تاسو سره وینو، ملګری مطالعه کوي، بل کار کوي، بل کتاب کمپوزوي. نو دغسې انټرنیټ هم ده، او انټرنیټ کې بیا یوټیوب چې ده نو د علم سمندر ده. او موږ او تاسو چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یا عالم اوسه یا متعلم، یعنی یا خپله څه زده کوه یا یې بل ته ور زده کوه. نو یوټیوب داسې ځای ده چې مثلا زه کتابتونونو کې څه شی نسم موندلی، هغه په یوټیوب کې پیدا کوم، او خپل هم بیا هڅه کوو چې څه لرو دا یوټیوب ته واچوو. اوس د ټکنالوژي یا ډیجیټل نړۍ له برکته پولې ماتې سوې. مثلا پخوا به موږ او تاسو الفت مجله چاپوله، پېښور کې به خپرېده، ځینې ولایتونو ته به راله، محدود و. یا مثلا راډیوګانې د خوست کې یوه راډیو خپرېږي، نورو ولایتونو کې نه اورېدل کېږي. تلویزیون د کابل کې وي، نورو ځایونو کې نه وي. خو یوټیوب داسې ځای ده چې څوک انټرنیټ ولري، هغه که کابل کې وي، که پېښور کې وي، که په هر ګوټ کې وي، هغه ورته هم لاسرسی لري. یو بله ښېګڼه یې څه ده، اوس زه ته به ویبپاڼه ولرو، که هغه خپل سپیس یا واټنې په رسي بیا مطالب نور نه ځایوي، پخواني باید ډیلیټ کو. خو یوټیوب لکه مخکې مې ویل چې سمندر د هېڅ پکې نه معلومیږي. زه خو غزا صاحب ډېر وبښئ ستاسو خبره مې ونیوله. ډېر وخت ملګرو ته په فیسبوک کې م وایم، همداسې مخامخ هم ورته وایم چې دا یوه بیله د پوهې د ترلاسلو او د پوهې د خپرولو یوه ستره نړۍ ده. دې ته حتما تاسې وارې وننوځئ او په سنجیده انداز وننوځئ چې مثلا پښتانه باید په داسې انداز په د یوټیوب په نړۍ کې وي
چې خلک پسې ونه خاندي، ناسنجیده خلک ورته ونه وایي، یعنی په سنجیده بڼه باندې هلته شیان خپاره کړي. خبره همدا ده، یعنی په یوټیوب کې کار کول یا یو بل ځای کې چې د هرې ژبې یو څوک د یو څه خپروي هغه د خپلې ټولنې استازي کوي. بالکل. نو که موږ او تاسو په یوټیوب کې د علم او پوهې خبرې کوو، داسې څه خپروو چې نړۍ ته مو ګټه رسیږي، یو کس به اړ وي چې پښتو زده کړي. بالکل. خو که چیرې یو څوک مثلا پاڅېږي دې لپاره چې یوټیوب کې ویډیو خپره کړي یا سبسکرایبر پیدا کړي، یا مثلا دې لپاره چې راتلونکي کې به دته اعلان ورکړل سي او بیا به پیسې وګټي، ناسم شیان خپروي، دا خو یو زموږ د ټولنې بده ترجماني خلکو ته په رسوي. ځانګړي ډول شخصي ویډیوګانې خپروي ځینې خلک. او دویمه خبره دا ده چې یوټیوب ډیره کلکه پالیسي لري. مثلا که داسې شیان ته خپرول چې هغه د ټولنې په تاوان وي، یا تعصب خپروي، یا د مذهب خلاف وي، یا د بل شی خپور که، یا پکې داسې انځور ویډیو خپره سو چې وینه پکې وي، یو ځل به خبرداری درکړي، دویم ځل کېدای سي ستا ویډیو ودروي، دریم ځل ستا یوټیوب چینل له منځه وړي او بیا ته په هېڅ طریقې سره نسي کولی چې همغه چینل بیرته په لاس راوړي. نو زما هغو کسانو ته چې دا ډول ناوړه شیان خپروي خواست دا ده چې دوی زحمت وباسي، زیار وګالي، لکه څنګه چې نوره نړۍ په یوټیوب کې په زړه پورې علمي او معلوماتي شیان خپروي، دا ډول دوی هم هڅه وکړي، ځکه تر نورو موږ ډېره اړتیا هم دې ته لرو چې د پوهې برخه کې خپله ژبه غني کړو او نړۍ ته وروپېژنو. دغه د رسول حمزه توف یوه خبره ده د داغستان، د هغه یو کتاب دی زما داغستان، نو په هغه کې ما یو مقاله کې دا لوستلي ول چې یو څوک وایي ما ته راغی پوښتنه یې راڅخه وکړله چې ما ته موضوع راکړه چې لیکل پې وکړم. نو ده ورته ویلي ول چې داسې مه وایه چې ما ته موضوع راکړه چې لیکل پې وکړم، داسې ووایه چې ما ته سترګې راکړه، چې سترګې ولري دا بیرون چې ته چې وینې دا ستا موضوع ده که نه، بهترینه موضوع ده. په ورځنیو حالاتو باندې دې موضوع جوړه کړه، کوم شی دی چې زده ده همغه باندې یو شی جوړ کړه. مثلا تاسې په پښتو کې زده کړه چې زده کړې مو پکې کړي دي، څه شی مو چې زده دي همدغه ورسوي خلکو ته، بهترینه لار ده. زه د کتاب برخه کې کار کوم، په دې اړه باندې خلک مطالعې ته هڅوم. یو بله ښېګڼه دا ده چې اوس زه پښتو زده کړه چې څه خپروم، مجبور یم ځینې شیانو ته مطالعه هم وکړم، ځکه باید په استدلال سره یو شی ثابت کړم، د هغه له برکته زما پوهه زیاته سوه. او دویمه ښېګڼه یې دا ده، خدای پاک وایي چې ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی محسن هغه څوک ده چې خلکو ته خیر رسولو هڅه کوي. اوس یوټیوب خو ما ته اعلان نه ده راکړی، خو د همدې زده کړې له برکته زه ځینې کسانو سره نورو خلکو اشنا کړم چې هغو ته زه یو ساعت پښتو ورښیم، ما ته ډېرې ښې پیسې راکوي. نو دا ډول کار څوک په خپله برخه کې یو کمال وکړي، یو هنر وکړي، ضرور هغه ته یو بل څوک پیدا کېږي چې مالی سپورټ یې وکړي. نو هېڅ وخت د سړی په دې فکر نه وي چې زه څه کومه نتیجه یې نه راوځي، نتیجه یې ضرور راوځي. یعنې ستاسې مطلب دا دی چې له روا لارې نه ته کولی شي چې پیسې وګټې، داسې نه چې له ناروا ویډیوګانې جوړې کړي، بیا یې خپرې کړي او غیر سنجیده شیان وي. مثلا د ټوکو داسې چینلونه شته چې موږ او تاسې په عام ژوند کې هغسې حرکات نه کوو لکه دوی چې څنګه کوي. خبره همدا ده. او مخکې تاسو ویل زموږ ټولنه کې د لوست که څه هم ډېر سوی خو بیا هم کمی ده. دومره مسلې دي، دومره موضوعات دي چې لکه تا د حمزه توف خبره وکړه چې سترګې ولري، یعنی نارې وایي موږ همغسې غوږونه نه لرو چې واورو، او شته دي وجود لري خو موږ هغسې سترګې نه لرو، یا په هغو سترګو نه ګورو ټولنې ته چې پوه سو چې دې برخه کې اړتیا ده او زه باید کار ورته وکړم. او که یو برخه کې سړی کار کوي د هغه ښېګڼه دا وي لکه مخکې ما چې ویل چې هغه برخه کې درنه کارپوه یا یو مسلکي کس جوړوي، خپله مطالعه کوي که نه، او مطالعه ورته کوي. بل زموږ دغه تصویر چې دنیاوالو ته څه رقم جوړ شوی دی، ډېر ملګري کولی شي دغه خراب ایمیج زموږ ورغوي، چې دلته خلکو ته پیغام ورسوي چې دلته سم خلک دي، سبق هم دوی وایي، ښه کارونه هم کوي، لکه عامو انسانانو غوندې متمدن خلک دي. داسې جګړه پرې تپل سوې ده، دا بیا جلا بحث دی. ګوره د یوټیوب یو داسې څه سو چې انټرنیټ څه یوټیوب څه د پښتو ژبې د نږدې کولو او د پښتو د ودې لپاره یوه لویه لار جوړه کړه. مثلا پخوا کېدای سي یو څوک دفتر کې یوازې به پښتون و، ټوله ورځ کې به پښتو خبرې نه کولې، بل چا سره به په بله ژبه غږېده. خو اوس د نیټ، فیسبوک برکت یا ټویټر برکت یا نورو خواله رسنیو برکت ده چې دی د یو بل پښتانه سره که پښتونخوا کې وي، که کابل کې وي، که برطانیه کې وي، که هر ځای کې وي، او پښتو ورسره وایي. یوه خبره یې دا سوه
او دویمه ښېګڼه یې دا سو چې مثلا پخوا به موږ ویل چې د هنر او تمثیل برخه کې موږ څه نه لرو ټیک ده یعنې یوټیوب کې یا فیسبوک کې زموږ ډېر چټیات هم خپرېږي خو ځینې داسې ښه چینلونه هم جوړ شوي مثلا پېښور کې یو ځوان ده شباب په نوم ده که شهاب په نوم ده چې 3-4 ماشومان هم ورسره دي څومره هنري شیان جوړوي یا مثلا په لاهور کې یو ځوان د زما ملګری د افضل خان ټیکنیکل افضل خان په نوم دی په لاهور کې رالوی سوی په لاهور کې په اردو زده کړې کړي یا په انګلیسي زده کړې کړي خو همغه په اردو او انګلیسي زده کړي شیان د ټکنالوژي برخه کې پښتنو ته وړاندې کوي او د همغو برکت ده چې اوس دته یو څه په لاس ورځي یعنې کور کې دی ناست ده یو شی ورته په لاس ورځي چې نه بل چرته دفتر ته دی تلو اړتیا نیوکه هم نه پکې چې غلط کار کوي نیوکه څه چې خلک ډېر ستایي ځکه چې د ټکنالوژي برخه کې هغسې شیان خپروي چې نور کسان نه ورباندې پوهېږي یا ورباندې پوهېږي دومره زحمت په ځان نه ګالي چې نورو خلکو ته یې ورسوي بلکل ژوندی اوسې غزا صاحب انشاءالله په راتلونکي کې به هم په دې اړه باندې خبرې کوو ستاسې د چینل په اړه به هم غږېږو نو ملګرو د غزا صاحب خبرې خو تاسې واورېدلې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید موږ او تاسې په هره برخه کې نوښتګر اوسو نوي شیان خلکو ته وړاندې کړو چې هغه د خلکو د ډېر هرکلي او زړه راښکون ورشي او نوښتګر ځکه باید اوسو چې نوښت کله هم له موډه نه لوېږي آخر کې یوه خبر زه دا کومه چې دغه هره نوښت چې وي یا یو کار کول چې وي داسې وي لکه یو غره ته ختل وي خو بیا کله چې ورسېدې همغه ځای ته بیا لاندې چې ځې ټول اسانۍ وي ورسره سهولت وي ورسره نو کار څومره ګران کار هم وي چې یو ځل یې پیل کړی او وروسته درته اسانه کېږي ځکه مختلفو طریقو سره تاسو تجربې پیدا کوئ یا کار اسانېږي او تر ورځې بلې ته پرمختګ کوي او په دې هیله چې یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې موږ همداسې نوښتګر ځوانان ولرو نوښتګر ځوانان شته خو چې ګام پورته کړي بلکل مننه په سنجیده انداز کې موږ فیسبوک ته ورودانګو او د افغانستان او د پښتنو یو ښه ایمیج نړۍ ته وړاندې کړو ډېره زیاته مننه په راتلونکي کې به هم په دې اړه باندې بیا خبرې کوو ژوند خوشحاله اوسئ